دوستانو د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د جان آلن چاو په نوم یو 24 کلن امریکایي له ځان سره دا فیصله کوي چې په غیر قانوني ډول شمالي سنټینل جزیرې ته لاړ شي. په دې جزیره کې استوګن وګړي د شمالي سنټینلي قبیلې برخه ګڼل کیږي او دا شاید د دنیا تر ټولو وروستۍ بې ارتباطه قبیله وي، یعنی چې هغوی ته د بهرنۍ نړۍ په اړه هیڅ معلومات نشته. جان آلن یو عیسوی و او د غوښتل چې د دې سیمې خلک عیسویت ته راوبولي، نو دی نوموړي سیمې ته د تګ په هدف یو ځایي کب نیونکي ته 15,000 روپۍ په رشوت کې ورکوي ترڅو له ده سره هغې جزیرې ته په تګ کې مرسته وکړي. د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې په 14مه نیټه د شپې په تیاره کې دوی د جزیرې په لور خپل سفر پیلوي او دا په دې خاطر چې د هغه ځای پوځي ساتونکي دوی ونه ویني. نوموړی له ځان سره ځینې نور شیان لکه یوه کیمرا، قیچیانې، قایق، فوټبال، کبان او انجیل هم رااخلي ترڅو هغوی ته یې د ډالۍ په توګه ورکړي. د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 15مه نیټه په سهار کې کله چې دوی نوموړي جزیرې ته ورنږدې کیږي نو ځایي کب نیونکي ته وایي چې ته لیرې انتظار وکړه. دی په خپل قایق کې سپریږي او نږدې ورځي. پاس یو کور ویني چې له هغه څخه د انسانانو غږونه راځي. دی خپل قایق په ساحل کې د درولو لپاره تیاروي چې ناڅاپه 2 سنټینلي انسانان ویني چې له ځان سره غشي او لیندۍ هم لري. دی هغوی ته وایي زما نوم جان دی، زه او عیسی له تاسو سره مینه لرو. عیسی مسیح ماته دا واک راکړ چې تر تاسو پورې ځان راورسوم. واخلئ، ما ستاسو لپاره د خوراک یو څه راوړی دی. هغه 2 خلک غشي په خپلو لیندیو کې اچوي او د وار کولو لپاره آماده کیږي. جان واپس روانیږي او ترې ځي. څو ساعته وروسته هغه دوباره کوشش کوي. دا ځل هغه د دې جزیرې شمالي ساحل ته ځي. د لیرې څخه ګوري چې په ځمکه باندې موجود تقریبا 6 تنه سنټینلیان د ده لوري ته ګوري، چغې وهي او څه وایي. دواړه لوري یو د بل په خبرو نه پوهیږي. په اوس وخت کې د سنټینلي وګړو څخه پرته هیڅوک هم د سنټینلیانو په خبره نه پوهیږي. جان ورو ورو هغوی ته ورنږدې کیږي او کومې ډالۍ چې نوموړي د هغوی لپاره راوړي وي په یوه محفوظه فاصله کې ورته په ځمکه یوه غورځوي. دا ځل یوه هلک او یوه نجلۍ هلته ولاړ دي او په لاسونو کې یې غشي او لیندۍ دي. جان له خپل قایق څخه کښته کیږي او له هغوی سره د خبرو کولو کوشش کوي. د شا له خوا یو سنټینلي کس د ده قایق ترې بیایي او دی هلک ته له انجیل څخه یو څه بیانوي، مګر څو ثانیې وروسته نوموړی هلک د جان په طرف ته غشي فیر کوي. هغه غشی تصادفاً د جان په لاس کې په شته انجیل باندې لګیږي او د جان ژوند ژغورل کیږي. یو ځل بیا جان غواړي له هغه ځای څخه لاړ شي، مګر دا ځل د هغه قایق هم نشته. په لامبو وهلو سره تر خپلې کښتۍ پورې ځان رسوي او د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکي: خدایه، آیا دا د شیطانانو جزیره ده په کومه کې چې د دغې جزیرې خلکو تر اوسه پورې د جیزس نوم نه دی اورېدلی، مګر د خدای په اړه د ده وسوسې دی د لیونتوب تر حده رسولی و. د هڅه کوله ځان قانع کړي تر څو یو ځل بیا نوموړي جزیرې ته لاړ شي چې دا یې د ژوند یو لوی هدف و. د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 14مه نیټه دی د خپلې کورنۍ لپاره یو لیک لیکي. نوموړی خپلو والدینو ته لیکي چې تاسو به دا فکر کوئ چې زه لیونی یم، مګر زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې دې خلکو ته د جیزس په اړه معلومات ورکول شي. که چیرته ما خپل ژوند له لاسه ورکړ نو مهرباني وکړئ دا خلک مه ملامتوئ. تر دې لیکلو وروسته دی په خپله وړه کښتۍ کې یو ځل بیا شمالي سنټینل جزیرې ته ځي، مګر دا ځل نوموړی بیا نه راګرځي. ځایي کب نیونکی چې نوموړی یې تر هماغه ځایه پورې رسولی و له لیرې څخه ګوري چې سنټینلیان د یو جسد په ښخولو بوخت دي. د هغه له جامو څخه داسې معلومیږي چې هغه د جان آلن چاو جسد دی. The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. شمالي سنټینل جزیره د اندامان او نیکوبار جزایرو یوه برخه ده. د اندامان او نیکوبار د جزایرو په ډله کې ټول ټال 1572 جزیرې دي چې له دغې ډلې څخه په 18 جزیرو کې خلک استوګنه کوي او یوازې 12 یې د سیلانیانو پر مخ خلاصې دي. دغه ټولې جزیرې په 3 برخو باندې ویشل شوي دي چې عبارت دي له شمالي او منځني اندامان، جنوبي اندامان او نیکوبار څخه. مرکزی ښار یې پورټ بلایر دی چې په جنوبي اندامان کې موقعیت لري چې له پورټ بلایر څخه تقریبا 50 کیلومتره لرې ده. د دې جزیرې مساحت 60 کیلومتره مربع دی او په مکمل ډول په ځنګلونو پوښل شوې ده. ویل کېږي چې له نن څخه 70,000 کاله پخوا ځینې خلک له افریقا څخه بهر کوچېدلي دي چې دې ته د آوټ اف افریقا تیوري ویل کېږي. د لومړنیو انسانانو دغه ډله له ختیځې افریقا څخه یمن ته تللې
ورپسې د هند له نیمې وچې څخه په تېرېدو سره میانمار او له هغه ځایه جنوب ختیځې اسیا، ختیځې اسیا او په پای کې په دغه جزیره کې خواره شوي او اسټرالیا ته تللي دي. د دغو زرګونو کلونو په دوران کې منځني ختیځ، انډیا او جنوب ختیځې اسیا ته انسانان له راتګ او میشت کېدلو سره سم یو له بل سره ګډ شول. دا ځکه چې د دوی ټولو ځمکه یوه وه او له دغه ځای څخه دغه ځای ته د ځمکې له لارې د خلکو تګ راتګ بیخي اسان و. مګر هغه انسانان چې دغې لیرې جزیرې یعنې شمالي سنټینل جزیرې ته تللي وو او هلته یې استوګنه غوره کړې وه، همداسې بې ارتباطه او تنها پاتې شوي دي. د شمالي سنټینلي قبیلې په اړه ویل کېږي چې دوی له 10,000 څخه تر 13,000 کاله پخوا دې سیمې ته کوچېدلي دي او دې سیمې ته له راتګ سره سم یې له نورې نړۍ سره اړیکې پرې شوي دي. له دې څخه داسې هم څرګندېږي چې دوی په کښت او کروندې کولو نه پوهېږي. مګر تاسو به شاید دا ووایاست چې په دې جزیرې کې د اوسېدو پر مهال به کښت او کروندې کولو ته څه اړتیا وه، یا به دوی ته معلومات نه و چې کښت او کروندې ته ورته یو څه به هم موجود وي. مګر له دې څخه مطلب دا دی چې دا د ډبرې د زمانې وروستۍ قبیله ده، یعنی داسې خلک چې په اوس وخت کې هم د ډبرې د زمانې د خلکو په ډول ژوند کوي. دوی د هانټر ګیدرر په ډول خپل ژوند ته دوام ورکوي، یعنی د خپل ځان لپاره د خواړو برابرولو لپاره کښت نه کوي، بلکې د خوراک لپاره د ونو پاڼې راټولوي، حیوانات ښکار کوي او ماهیان نیسي. دا د دنیا تر ټولو منځوي یا تنها قبیله ځکه ده چې دوی په خپله غواړي همداسې منځوي پاتې شي. هر ځل چې بهرنۍ نړۍ له دوی سره د اړیکو نیولو هڅې کړي دي، ډېری وختونه له سخت تشدد سره مخامخ شوي دي. په تاریخي لحاظ د اندامان او نیکوبار په اړه تر ټولو پخوانی لیکل شوی ثبوت په 2مه میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د کلاډیوس ټولمي په نوم یو رومي ریاضیدان دغه جزیرې د آدم خارو جزیرې نوموي. دغه ډول عنوان هغه یوازې شمالي سنټینل جزیرې ته نه منسوبوي، بلکې د اندامان او نیکوبار ټولو جزایرو ته یې منسوبوي چې معلومه نه ده نوموړی کمې قبیلې ته اشاره کوي. په 1683 میلادي کال یو چینایي ګرځندوی چې له سوماترا څخه یې انډیا ته سفر کاوه هم ویلي و چې په دې جزیره کې میشت خلک آدم خواره دي، یعنی د انسانانو غوښې خوري. په 11مه میلادي پیړۍ کې د راجا چولا یو په وخت کې یو مندر جوړ شوی و. هغه کې یوه لیکنه شوې وه او پکې دا ادعا شوې وه چې دا جزیرې نجسې دي او دوی باور درلوده چې دلته آدم خواره اوسیږي. مګر په ځانګړي ډول کله چې موږ د شمالي سنټینل جزیرې په اړه بحث کوو، نو لومړنی ریکارډ یې 1901 میلادي کال ته ورګرځي. هغه مهال د ختیځ هندي کمپنۍ یو جهاز د دې جزیرې څخه د تېرېدو پر مهال رڼاګانې ګوري. په 1868 میلادي کال یوې هندي سوداګریزې کښتۍ د سمندر له څنډې سره ټکر وکړ. 80 مسافرو او د بیړۍ 60 تنو عامله ځانونه تر ساحل پورې ورسول. د ژغورل شویو د ویناوو له مخې په جزیره کې په 3مه ورځ په دوی باندې د سنټینلي قبیلې د وګړو لخوا حمله کیږي. د کښتۍ کپتان زیاتوي چې د قبیلې وګړي په مکمل ډول بربنډ او د لنډو ویښتانو درلودونکي وو. د بیړۍ د عمله پاتې غړو د لرګیو او تیږو په مرسته د سنټینلیانو مخه نیولې وه او په پایله کې دوی د برتانوي سلطنت د سمندري ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا په حقیقت کې لومړنۍ پیښه وه چې سنټینلي وګړو په بهرنیانو باندې حمله وکړه او هغوی یې له دې جزیرې څخه وشړل. په 1880 میلادي کال د مورس ویډال پورټمون په نوم یو برتانوي افسر له ځان سره دا پریکړه کوي چې شمالي سنټینل جزیرې ته لاړ شي تر څو له سنټینلي وګړو سره اړیکه جوړه کړي او هغوی متمدنه کړي. هماغه مهال برتانویانو د اندامان له نورو قبایلو سره هم اړیکې جوړې کړې او یو له بل سره یې خبرې اترې هم وکړې. کله چې پورټمن شمالي سنټینل جزیرې ته تللو، نو له ځان سره یې د نورو انداماني قبیلو وګړي هم همالته بوتلل تر څو سنټینلیان وکولای شي د نورو قبیلو له وګړو سره خبرې اترې وکړي. همالته وپوهېده چې د نورو انداماني قبیلو د وګړو ژبې د سنټینلیانو له ژبې سره ډیر توپیر لري. دوی نشي کولای چې یو له بل سره خبرې وکړي، نو خبرې اترې کول ناممکن دي. پورټمن د خپل سفر پر مهال د یوې زړې جوړې او 4 ماشومانو سره مخامخ کیږي. نوموړی د هغوی د اختطاف کولو پریکړه کوي او هغوی له ځان سره پورټ بلیر ته وړي. وروسته دی پوهېږي چې شمالي سنټینلي وګړي له دومره کلونو راهیسې له نورې نړۍ سره بې ارتباطه دي چې پورټ بلیر ته د هغوی تر انتقالولو وروسته زوړ سړی او زړه ښځه په 2 ورځو کې مري. تر دې وروسته پر ماشومانو باندې د پورټمن زړه دردیږي او بیرته ماشومان هماغې جزیرې ته وړي او له ځینو ډالیو سره یې همالته خوشي کوي. دا هم ممکنه ده چې ماشومانو له ځان سره جزیرې ته داسې میکروبونه او باکټریاوې لېږدولې وي چې د جزیرې وګړي ورسره په بشپړه توګه نابلده وي او د جزیرې پر نورو وګړو به یې پوره اغېز کړی وي او نور وګړي به هم ترې مړه شوي وي.
هغه ناروغي چې موږ یې په اوس وخت کې ګورو زموږ په بدن کې د هغوی په وړاندې معافیت وده کړې ده، ځکه له کلونو راهیسې زموږ نیکونه د هغوی سره لاس او ګریوان وو او په بدن کې د هغوی په وړاندې معافیت وده کړې ده. مګر د شمالي سنټینل جزیرې خلک له ټولې نړۍ سره بې ارتباطه وو، نو له دغو ناروغیو سره یې هم اړیکه نه وه، نو ځکه د دوی په بدنونو کې د هغوی په وړاندې معافیت هم وده نه ده کړې. د پورټمن له دغې پیښې څخه داسې څرګندېږي چې یو لوی علت شته چې شمالي سنټینلي وګړي له بهرنیانو سره له دومره زیات تشدد څخه کار اخلي او دومره تنهایي خوښوي. د پورټمن دغه تحقیقات د 7 کلونو په موده کې ترسره شول. په 1918 میلادي کال تریلوکنات پانډیت د 20 نفره ټیم سره چې په هغه کې ساینسدانان، مسلح ځواکونه، غیر مسلح سمندري پرسونل او گورنر شامل وو، دې جزیرې ته سفر وکړ. جزیرې ته په ورتګ سره د هغه ټیم تر 1 کیلومترۍ پورې د سنټینلیانو د پښو پلونه تعقیب کړل، مګر هیڅ کس یې ونه موند. دوی بیرته واپس وګرځېدل، تر شایه د سنټینلي وګړو لپاره ځینې ډالۍ پرېښودې چې کوپرې او ځینې نور اوسپنیز شیان پکې شامل وو. پانډیت په دې اړه نیویارک ټایمز ته وویل چې دوی په ډیر احتیاط سره موږ څارلو او دوی خوشحاله نه برېښېدل، ځکه چې دوی خپل غشي او لیندۍ راواخیستلې. دغه ټوله واقعه ډیره جالبه وه، ځکه چې دلته یو متمدن انسان له بدوي انسانانو سره چې په یوه لیرې سیمه کې ډیر ساده ژوند کوي مخامخ کیږي. په 1980 میلادي کال د څېړونکو یو ټیم دې سیمې ته لاړ او همالته یې یوه ډبرینه لوحه ځای پر ځای کړه چې د دې اعلام یې کاوه چې شمالي سنټینل جزیره د هند د حاکمیت یوه برخه ده. په 1904 میلادي کال د هند د یو فلم عمله دې سیمې ته لاړه چې هغوی د اندامان او نیکوبار د جزایرو د قبیلو په اړه یوه ډاکومنټري جوړه کړه. د دغې فلم عملې سره یو ځل بیا تریلوکنات پنډیت موجود و او ورسره مسلح ځواکونه هم وو. دوی کوپرې او ځینې نورې ډالۍ همالته په ساحل کې د هغوی لپاره ایږدي او یو ژوندی خوږ هم همالته ورته پرېږدي او له لرې څخه هغوی ته ګوري چې ځایي اوسېدونکي د هغوی په اړه څه عکس العمل ښیي. څه وخت وروسته د دې قبیلې ځینې خلک ساحل ته راځي، د غشیو او لیندیو په واسطه په هغوی باندې حمله کوي. د دې غشیو له جملې څخه یو غشی د فلم ډایرکټر پریم ویډیا په ورانه باندې لګیږي. دوی په هغه خوږ باندې هم حمله کوي کوم چې دوی ته د ډالۍ په توګه پرېښودل شوی و. دوی هغه خوږ وژني او په شګو کې یې ښخوي او دا په حقیقت کې لومړی ځل دی چې شمالي سنټینلي وګړي په کیمره کې نیول کیږي. تر دې وروسته تریلوکنات پانډیت د 1980، 1980 او 1990 کلونو په دوران کې څو ځلې هڅې وکړې، مګر هر ځل همداسې پیښېدل. دی به له کوچني ټیمونو سره همالته تللو او کله کله به یې خوږ هم له ځان سره د تحفې په ډول همالته وړلو. د قبیلې وګړو به هر ځل خوږ واژه او په شګو کې به یې ښخاوه. یو ځل دوی هغوی ته د تحفې په ډول یوه نانځکه ورکړه، مګر سنټینلي وګړو هغه په غشي وویشتل او په شګو کې یې ښخه کړه. په 1915 میلادي کال د بلجیم پاچا دریم لیوپولډ له پانډیت سره دې سیمې ته سفر کړی و. پانډیت وایي کله چې د هغه کښتۍ هغوی ته ډیره ورنږدې شوه، سنټینلیانو د ده په طرف د غشي ګزار وکړ. پاچا ډیر خوشحاله شو او ویې ویل چې دا د ده د ژوند تر ټولو غوره ورځ ده. په 1981 میلادي کال د پرایمروز په نوم یوه تجارتي کښتۍ له بنګلادیش څخه استرالیا ته روانه وه. د توپان په راتګ سره نوموړې کښتۍ جزیرې ته څیرمه ایسار شوه. یو ځل بیا د سنټینلي قبیلې وګړي راغلل او دغه مسافر یې تر حملې لاندې ونیول، مګر د موسمي حالت د خرابوالي له امله د هغوی غشي تر مسافرو پورې نه رسېدل. تر یوې هفتې وروسته د هلیکوپټر په مرسته د هغوی ژوند وژغورل شو، مګر دا د شمالي سنټینلي وګړو په ژوند کې یوه لویه حادثه وه، ځکه چې دوی په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره اوسپنه وموندله. ځکه تر دې وروسته کله چې بیا ځلې له هغوی سره اړیکه ونیول شوه، نو ولیدل شول چې دې خلکو په خپلو غشیو او لیندو کې اوسپنه کارولې ده او دغه اوسپنه یې له نوموړې کښتۍ څخه ترلاسه کړې وه. او د کښتۍ دغه پیښه نن ورځ هم تاسو کولی شئ پر ګوګل میپ باندې وګورئ. تاسو دغه پیښه د شمالي سنټینل جزیرې په شمال کې موندلی شئ. په 1991 میلادي کال د کښتۍ ماتولو یعنی شیپ بریکینګ یوې ځایي کمپنۍ د پرایمروز کښتۍ د پاتې شونو د راټولولو دنده په غاړه واخیسته. 5 ورونه چې د کښتۍ ماتولو یعنی شیپ بریکینګ کار یې کاوه، د یو پولیس ساتونکي سره تر 1990 میلادي کال پورې په هرو څو میاشتو کې دې جزیرې ته لاړل او ځینې وختونه د سنټینلیانو سره هم مخامخ شول. د ورونو له ډلې څخه یوه د سنټینلیانو یو غشی پیدا کړ او هغه یې له ځان سره کور ته یووړ. په 1991 میلادي کال یوه بله تاریخي پیښه هم رامنځته شوه. دا لومړی ځل و چې له شمالي سنټینلي وګړو سره لومړنۍ دوستانه اړیکه ونیول شوه، یعنې دا لومړی ځل و چې دوی د اړیکو نیولو پر مهال تشدد نه کوي. په جنوري میاشت کې د هندي انتروپولوژیسټ مدومالا چتوپاډیا په مشرۍ دې سیمې ته یو بل سفر ترسره شو. دا له خپل کوچني ټیم سره پرته له وسلې هغې سیمې ته سفر کوي. دا سنټینلي وګړو ته کوپرې وړاندې کوي او هغوی دغه کوپرې اخلي، مګر دا ځل سنټینلیان له تشدد څخه کار نه اخلي
آیا د تشدد نه کولو علت به دا و چې دا ځل یوه ښځه له هغوی سره د ملاقات کولو لپاره راغلې وه، په داسې حال کې چې له دې څخه مخکې دې سیمې ته ټول سفرونه د نارینه‌و لخوا ترسره شوي وو. په دې دوستانه اړیکه کې یو ډېر ټکان ورکوونکي څه هم ترسره شول. هغه دا و چې دغه ټیم واپس ځي او دویمه ورځ بېرته له هغوی سره د ملاقات کولو لپاره راځي. دا ځل یو سینټینلي وګړی له ځان سره غشی او لینده لري او غواړي چې په دوی باندې ګزار وکړي، مګر یوه سینټینلي ښځه راځي او هغه غشي ته د لاندې په طرف فشار ورکوي او داسې اشاره ورته کوي چې دوی مه وله. هغه کس د نوموړې ښځې خبره مني او هغه کښته فریب وکولي. دا ځل د دې سفر غړو وکولای شول چې پر ځمکه باندې لاړ شي او په خپلو لاسونو باندې سینټینلي وګړو ته کوپرې ورکړي. تقریبا یوه میاشت وروسته یو بل سفر دې سیمې ته ترسره شو چې پکې تریلوکنات پنډت او مندوبالا یو له بل سره یو ځای دې سیمې ته لاړل او یو ځل بیا سینټینلي وګړو هیڅ وسلې ونه کارولې. دوی له خپلو کښتیو څخه هغوی ته کوپرې ور وغورځولې او هغوی په دوستانه ډول راټولې کړلې، مګر دا آخري ځل و چې سینټینلیان د بهرنۍ نړۍ په مقابل کې دومره دوستانه وو. د 1991 میلادي کال څخه وروسته چې هر څومره سفرونه دې سیمې ته ترسره شول او هر څومره خلکو چې له دوی سره د اړیکو نیولو کوشش وکړ له سخت غبرګون سره مخامخ شول. موږ نه پوهېږو چې ولې داسې وشول، ولې سینټینلي وګړي په دومره لږ وخت کې یو دم دومره دوستانه شول او دومره ژر یې بېرته تشدد ته مخه کړه. پایله دا شوه چې له 1990 میلادي کال څخه وروسته د هند دولت دې سیمې ته د خلکو په ورتګ باندې بندیز ولګاوه. حکومت هم دا ومنله چې له هغوی سره د اړیکو نیولو لپاره بار بار هڅو کولو ته اړتیا نشته، ځکه دوی هیڅ اړیکې جوړول نه غواړي. دوی چې په دې جزیره کې هر ډول مست ژوند کول غواړي هماغسې باید پرېښودل شي. حکومت د دوی پر وړاندې د آیز آن هینډز آف پالیسي غوره کړه، یعنې موږ په نوموړې قبیله باندې خپل نظر ساتو. که چیرې د یو ضرورت په اساس هغوی مرستې ته اړتیا درلوده مرسته یې کوو، که نه له هغوی څخه خپل لاسونه لیرې ساتو، یعنې د هغوی په کارونو کې مداخله نه کوو. په 2004 میلادي کال په هند سمندر کې سونامي راغلی وه. د هند د ساحلي ځواکونو چارواکو په هلیکوپټر کې د جزیرې له پاسه د دې جزیرې څخه لیدنه وکړه تر څو وګوري چې د سونامي له امله خو به د جزیرې اوسېدونکو ته زیان نه وي رسېدلی. آیا دوی محفوظه دي؟ د سونامي له امله دا جزیره د 1.5 متر په اندازه پورته راغلې وه او د قبیلې وګړي په کافي اندازه قوي معلومېدل، نو د پریشانۍ کومه خبره نه وه. په 2004 میلادي کال یوه بله بدمرغه حادثه رامنځته شوه. د سندر راج او پنډت تیواري په نومونو دوه ځایي کب نیونکي په بېخبرۍ سره دې جزیرې ته ډېر نږدې شوي وو. سینټینلي وګړو په هغوی باندې حمله وکړه او هغوی یې ووژل. تر دې وروسته د هند حکومت دې جزیرې ته د 15 کیلومتره په اندازه پر ورنږدې کېدو باندې بندیز ولګاوه. تر ټولو وروستۍ پیښه په 2013 میلادي کال کې د جان آلن چاو پیښه وه. دا کس په عیسویت کې په ډېر لیوني شکل غرق و. په آګاهانه شکل یې دې جزیرې ته سفر وکړ او ووژل شو. مګر سوال دا راپورته کیږي چې موږ ته د دې خلکو په اړه څه معلوم دي؟ په دې پوهېدل مهم دي. جان د خپلو تجربو په اساس د خپلو خاطراتو په دفتر کې لیکلي دي چې د دوی جګوالی له 15 فوټه او 3 انچه څخه تر 15 فوټه او 15 انچه څخه زیات نه دی. سربیره پر دې له هغه فوټیج څخه چې له موږ سره موجود دی داسې معلومیږي چې سینټینلي وګړي د لنډو ویښتانو، تور ځلېدونکي پوستکي، ښه عضلاتو او همدارنګه د ښه فزیکي حالت درلودونکي دي. په دوی کې د ډېر چاغوالي او سوی تغذي نښې هم نه تر سترګو کېږي. سربیره پر دې هغوی جامې نه اغوستلې، مګر په خپل سر، غاړه او ملا به یې دې ته ورته فایبر سټینګز ضرور اغوستل. ښځو به یې کوچني فایبر سټینګز او نارینهو به یې لوی فایبر سټینګز اغوستل. نارینهو د وسلې په ډول له ځان سره غشي، لیندۍ او نیزې ګرځولې. سینټینلیان د باټس په جوړولو هم پوهېدل. دوی له لرګیو څخه کوچني کینوګان جوړول او دا کینوګان به دومره نري وو چې د 2 فوټه په اندازه به سورور هم نه وو. که موږ وګورو په عامو انسانانو کې دا عادت وي چې د نویو ځایونو پلټنه کوي، مګر دا حیرانتیا خبره دا ده چې سینټینلیانو د خپل شاوخوا پلټنه نه کوله. شمالي سینټینل جزیرې ته تر ټولو نږدې جزیره د دې جزیرې څخه د 14 کیلومترو په اندازه فاصله لري چې هلته هم خلک اوسېږي، مګر سینټینلي وګړو تر اوسه پورې تر هغې جزیرې پورې د تللو کوشش نه دی کړی. که د هغوی د خواړو په اړه ووایو نو موږ پوهېږو چې هغوی ته د کښت او کروندې کولو چل نه ورځي. هغوی د حیواناتو د ښکار کولو په مرسته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. لکه ځینې وختونه دوی په ځنګل کې خوک پیدا کوي، ماهیان نیسي او داسې نور. سربیره پر دې دوی میوې، ګلان او دې ته ورته نور شیان خوري او ځینې وختونه شات استعمالوي. د شمالي سینټینلي وګړو په اړه یو بل جالب څه د هغوی ژبې دي، ځکه دوی له هیڅ یو بهرني سره خبرې نشي کولی. په یو سفر کې تریلوکنات پنډت د اندامان قبیلې یو بل غړی له ځان سره واخیست چې له اونګې قبیلې سره یې تړاو درلود. هغه له سینټینلي وګړو سره هیڅ خبرې اترې نه شوای کولی. برسیره پر دې پنډت وایي کله چې د اونګې قبیلې غړی هغوی ته ورنږدې شو نو د هغوی غوسه نوره هم راوپارېدله.
که د هغوی د ژوند د ډول په اړه ووایو نو هغوی په دوه ډوله مختلفو کورونو کې اوسیږي. یو غټې جونګړې دي چې په هغو کې زیاتې کورنۍ یو له بل سره یو ځای ژوند کوي، بل کوچنۍ جونګړې دي چې په هغوی کې یوازې یوه کورنۍ اوسیږي. د جان د خاطراتو د دفتر په اساس په دې جزیره کې 2,500 افراد اوسیږي، مګر د هند حکومت د دې جزیرې د وګړو شمیر له 500 څخه تر 1500 تنو پورې اټکل کړی دی، ځکه چې تر اوسه پورې هیڅوک په دې نه دی خبر چې د دې جزیرې د اوسیدونکو دقیق شمیر څو دی. د هغوی له چلند او سلوک څخه داسې معلومیږي چې هغوی مړه جسدونه دوباره ځنګل ته نه وړي، جسدونه نه سوځوي، هغوی مړي په ساحل کې تر شګو لاندې ښخوي. د پخوانیو تاریخ پوهانو هغه ادعاوې چې ویلي وو چې د دې جزیرې خلک ادمخواره دي هیڅ حقیقت نه لري، ځکه هغه جسدونه چې له دې جزیرې څخه لاسته راغلي وو روغ رمټ وو. او موږ په دې هم پوهیږو چې هغه ډلې چې له دوی سره د ملاقات کولو لپاره راځي که چیرې کوچنۍ وي نو دوی پرې حمله کوي، او که چیرې لوی وي لکه له تریلوکنات پنډت سره چې وي نو دوی په ځنګل کې پټیږي او په هغوی باندې حمله نه کوي. د ډیری سفرونو پر مهال په هغوی کې امیدوارې ښځې او ماشومان هم لیدل شوي دي چې دا په ډاګه کوي چې د دې جزیرې اوسیدونکي کولی شي ځان وساتي. د شمالي سینټینل جزیرې وګړي کولی شي پایدار ژوند وکړي، ځکه دوی په داسې یوه کوچنۍ جزیره کې اوسیږي چې ځنګلونه یې نه وهل کیږي، د طبیعت سره مطابق اوسیږي او د نفوسو زیاتوالی پکې نه رامنځته کیږي. دا هر څه ډیر جالب دي ځکه په ډیرو انساني ټولنو کې ورځ په ورځ نفوس زیاتیږي. زیاتره وخت داسې وي چې که چیرې دې جزیرې ته یو کوچنی حیوان راځي نو دوی هغه ښکار کوي نو حیوان له منځه ځي. مګر اصلي د کمال خبره دا ده چې دوی له طبیعت سره په داسې پایدار ډول ژوند کوي چې انسان پر طبیعت باندې نه غالب کیږي. نن ورځ زیاتره خلک په دې باور دي چې موږ باید له دوی سره د اړیکو جوړولو لپاره خپلو کوښښونو ته دوام ورکړو تر څو دوی ته بهرنۍ نړۍ ور وښیو. هغه ټکنالوژیانې چې موږ اختراع کړي دي باید هغوی ته هم په دې اړه معلومات ورکړو تر څو هغوی هم ورڅخه ګټه واخلي او یو څه عصریت او پرمختګ دوی ته هم ورکړو. بل لوري ته بیا ځینې په دې باور دي چې موږ باید هغوی له بهرنۍ نړۍ څخه لیرې وساتو. د دې لپاره چې دوی په سوله کې ژوند وکړي نو دوی باید په تنهایي او انزوا کې پرېښودل شي. د هند مشهور څېړونکی او یوټیوبر دروو رادې د دویم نظر طرفدار دی. دی ځینې علتونه بیانوي چې د هغوی له امله باید دا خلک همداسې منځوي پرېښودل شي. لومړی، په بهرنۍ نړۍ کې داسې ناروغۍ موجودې دي چې که چیرې دا خلک له بهرنۍ نړۍ سره په تماس کې شي نو شاید دوی په هماغو خطرناکو ناروغیو باندې اخته شي. دا ځکه چې د دوی بدن د هغوی په وړاندې معافیت نه لري او د دې زیات احتمال شته چې د هغوی د مړینې لامل شي. دویم او غټ مشکل، موږ چې په تیرو وختونو کې د نورو قبیلو د عصري کولو او موډرنې نړۍ ته د هغوی د رابللو هڅې کړې دي نو پایلې یې مثبتې نه وې. ښه مثال یې په اندامان کې د جاراوا قبیله ده. بې له دې چې څوک له هغوی سره په اړیکه کې شي تر ډیره وخته په تنهایي کې وه، مګر کله چې په 1970 میلادي کال د هند حکومت له هغوی سره د دوستانه اړیکو د جوړولو هڅه وکړه نو هغه کامیابه شوه. تر دې وروسته هغوی د نورې نړۍ په اړه خبر شول. هغوی له نوې زمانې سره د ځان د عیارولو کوښښ وکړ. ځینې له اوسنۍ زمانې سره برابر شول، مګر له هغوی څخه ډیری یې له دې کار څخه خوښ نه دي. نن ورځ چې موږ په کوټیو کې بند کوم خواړه استعمالوو د قبیلې ځینې غړي هغه نشي ازمولی. کوم چې هضموي هغوی تر اندازې زیات چاقیږي ځکه هغوی نه پوهېږي چې څنګه ځانونه کنټرول کړي، او دا له دې امله چې دوی یو دم دومره زیات خواړه ویني. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې به دوی د خواړو ترلاسه کولو لپاره ډیر زحمت ویسته او ښکار به یې کاوه. همدارنګه کله چې دوی ته د تمباکو او الکولو په څیر مواد وړاندې شول نو فوراً دوی په هغوی باندې روږدي شول، ځکه له پیل څخه دوی په دې باندې ونه پوهول شول چې دوی باید له نوموړو موادو څخه لیرې واوسي، او دا هر څه غلط دي. سربیره پر دې د دوی کلتور، ژبې او د دوی د ژوند ډول هغه څه دي چې له کلونو راهیسې یې تر دې ځایه پورې رسولي دي، مګر کله چې له عصري ټولنو سره ګډیږي دا هر څه له لاسه ورکوي. د اندامان او نیکوبار نوري قبیلې هم له دې حالت سره مخامخ دي. کله چې په 1800 میلادي کال بریتانیا د دوی د استعمارولو لپاره راغلې وه د لوی انداماني قبیلې د افرادو شمیر د 15,000 تنو په شاوخوا کې و، مګر نن یوازې 41 تنه پاتې دي. نو شاید له دوی سره زموږ د اړیکو جوړولو کوښښ د دوی لپاره ډیر خطرناک وي او د تل لپاره د هغې ټولنې د له منځه تللو باعث شي.